آیت نمبر 258. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أوحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د ما ډیرو عزتمند اوریدونکو، چونکه مخکې د طاغوت خبره وشوله او د طاغوت مطلب هم تاسو ته ما بیان کړو، نو په دې آیت کې الله تعالی د طاغوت مثال ورکوي. الله فرمای الم ترى الى الذي، آیا ندا کړه تا غور په حالت د اغه سړی یا په مثال د اغه سړی حاج ابراهیم چې هغه جګړه کړی و ابراهیم علی السلام سره. اوس دې کې ګورا هغه سړی نه مراد نمرود ده چې دا د ابراهیم علی السلام په وخت کې بادشاہ او مشرک او د خدای دعوی کړی و، نو دے طاغوت وو او خلق ته به هم ویل چې د الله پاک خدای ممنئ، د ما خدای بمنئ، ز بادشاہ ما، ز مالک ما، دا ټول کارونه دا د ما په اختیار کې دي. دا دی نمرود دا خبره کوله، نو دا طاغوت وو. نو دې طاغوت جګړه کړی و ابراهیم علی السلام سره، او څه باندې کې جګړه کړی و فی ربه، په باره د خپل رب کې. یعنی ابراهیم علی السلام ویل چې رب دې ما الله دا، او طاغوت ویل دې نمرود ویل چې نا زربیم دا هر څه زکوما. نو دا سړی توکو ان آتاه الله الملک، الله تعالی ورکړي و دیتا بادشاہي، دیته حکومت ورکړي و، دای بادشاہ جوړ کړي و الله. نو هغه بادشاہي نه دی غلطه फायदा واخستلا، نو د الله سره په مقابله شولو، د الله باغی وګرځیدو او په خپل د خدای دعوا وکړه. نو ابراهیم علیہ السلام ورسره بحث شولو، جګړه مطلب بحث کولو ابراهیم علیہ السلام سره. په دې بحث کې ورته ابراهیم علیہ السلام ویلو اذ قال ابراهیم، کله چې ویلو ابراهیم علیہ السلام د بادشاہ تا ربی الذی یحیی و یمیت، چې د ما رب هغه رب دا چې هغه ژوند کول کوي او مړ کول کوي. قال نو دین امرود ویلو انا اوحی و امیتو، چې ژوند کول زم کوم او مړ کول زهم کوم. دا نمرود دعوا وکړه. ګوره الله سره مقابله وکړه، د طاغوت وګرځیدو. دی ویلو چې دا مړ کول او ژوند کول دا خو زم کوم. نو دا سی وکړل چې په جیل کې یو کس وو چې هغه باندې د مرګ حکم شوی، هغه آزاد کړو. نو ویل چې ګوره دا سړی مړ کېدو خو ما مرګ نه بچ کړو. بیا همدارنګ یو کس رواني ولو هغه مړ کړو، او بیا ویل چې ګوره دا مړ کول زه کوم. نو بیا ته ابراهیم علیہ السلام ویلو
قال ابراهیم ورتویل ابراهیم علیہ السلام فإن الله یاتی بالشمس من المشرق چې بشک الله تعالی رخی جوید انور د مشرق طرفنا فات بها من المغرب نطیر وخی جوا د مغرب طرفنا کته الله سره مقابله کوي نو دا کار وکا الله خدا انور رخی جوید مشرق طرفنا نو کته ځان ته خدای یای نو ته تکړه شه د غنور د مغرب طرف نه روخي جوا فبهت الذي كفر نو چوپ شولو دا کس دا طاغوت دا نمرود دا چوپ شولو دا حیران پاتې شو کفر چې د کفر کړو نو هیڅ جواب سره نو دا خود دې په اختیار کې نه و والله الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين نکوي هدایت ظالم قوم ته نو په دې آیت کې موږ لپاره سبق داش ولو چې دا څه کوي دا الله رب العزت کوي مرګم الله ور کوي ژوندم الله ور کوي د زمکه او د اسمان د دې کائنات او نظام دا صرف الله رب العزت چلوي نور د الله په اختیار کې دا شپه او ورځ د الله په اختیار کې دا او بیا په دې آیت کې موږ لپاره دا سبق شو چې ظالم سړی ته الله هدایت نه کوي او ظالم معنا تاسو ته مخکې ما کړی و ظالم هغه چاته ویل شي چې هغه حق تلفی کوي حق تلفی یعنی د الله د حق ته چې د الله دی اومنل شي دی الله د عبادت وکړل شي الله ته د سر ټیټ کړل شي الله نه د مدد وغوښتل شي د الله عبادت ته وکړل شي خو که څوک دا کار نه کوي نو دا ظالم د لکه نمرود ظالم وو نو الله فرمایي چې داسې خلکو د زه هدایت نه کوم ها یو کس ته چې هغه نه د هدایت لار ورکه ده او هغه په تلاش کې ده هغه هدایت مندل غواړي هغه سره احساس شته د خبره نو الله دې سړی ته به هدایت کوي خو کيو سړی باغی دا یو سړی طاغوت تا یو سړی سرکش دا یو سړی قصدن ارادتن د الله نه فرمانی کوي نو دې ته به الله هدایت نه کوي اوس ترجمه ته متوجه شو الم ترى آیاتا غور نه د کړه ال الذی په حالت د اغه سړی یا په مثال د اغه سړی حاجا چې بحث کړو جګړه کړی وا ابراهیم علی السلام سرا فی ربه فبارد رب د اغه کې ان آتاه الله پدې وجه باندې چې ور کړی وا غ تعالی الملک بدشی اذ قال ابراهیم کله چې ویلو ابراهیم علی السلام هغه تا ربی الذی چې دما اغرب دا یحیی و یمیتو چې اغا ژوند کول کوي او مړ کول کوي قال نو ویلو دی نمرود انا اوحی و امیتو چې ز ژوند کول کوما او ز مړ کول کوما قال ابراهیم نو ویلو ورته ابراهیم علی السلام فإن الله بس بشکال اختلا یاتی بالشمس راخی جوید انور من المشرق د مشرق طرفنا فات بها نطیر وخی جود انور من المغرب د مغرب طرفنا فبهت الذین حیران پاتشو اغکس کفرا چی کفر کڑیو والله الاختلا لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکي ظالم قوم تا الله د پدې سبق باندې مونږ ته پویا او الله د پدې باندې هدایت عمل کول توفیق راکړي
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمين.